صدر صاحب وایي ستا د ښامارو زلفو ټک په کار دی، زما د زړه په غوښو چک په کار دی. د دې نظام نه بغاوت ملګرو که زما منی نو ښه کلک په کار دی، او زما ګریوان د ویش لیدلی خیر دی، خو ستا څادر له حیا ډک په کار دی. او زه به تر څو پورې په تا پسې پاګل ګرځمه، ته به تر څو پورې په خپلې ښکلا کبر کوې، او خپله انا به درته نیغه نیغه کېږي هر ځای، خو زه به مړ یم جړا به مې په قبر کوې. او ما د مینې سبق زده کو یوه بله مدرسه کې، خیال مې ناستو په جومات کې خو زه وم په میکده کې. او مغربي تهذیب خپل نه کړه ګورې دا درله ښه نه دی، پښتنې ته ښکلې ښکارې د حیا په لوپټه کې. او هم هغه چېرته په هوش کې زه یاد کړی بیخي نه یم چې د چا نامه زه اخلم ای ارمانه په نشه کې. شاهد صاحب هم هغه چېرته په هوش کې زه یاد کړی بیخي نه یم چې د چا نامه زه اخلم ای ارمانه په نشه کې. او شاهد صاحب وایي ګلاب که هر څومره په خپلې ښکلا فخر کوي، خو بې مطلبه شي خبره چې دلبر له راځي. او ارمان یار چې د واده د کچ اختر کړې ده، ارمان ومنه چې یار د غټ اختر له راځي. او ما چې دا ستا او تا زما لمنه نه پرېښوده، دا مو د مینې انتها لمنه نه پرېښوده. او د محبت مننه ما چې دا ستا او تا زما لمنه نه پرېښوده، دا مو د مینې انتها لمنه نه پرېښوده. او قیس صاحب د محبت کمیس به خامخا شلیدلو نه څه، د محبت کمیس به خامخا شلیدلو نه څه، ما یې د مخې تا د شا لمنه نه پرېښوده. او د پېښور په ډک بازار کې ترېنه ورک نه شمه، په دې غرض مې د بابا لمنه نه پرېښوده. مننه د پېښور په ډک بازار کې ترېنه ورک نه شمه، په دې غرض مې د بابا لمنه نه پرېښوده. او ارمانه با به ترې داغ بوتلو تا به بیا داغي کړه، ارمانه تا چېرته صفا لمنه نه پرېښوده. ډېره په ما لکه د کشر رور ګران ښاغلی عادل ارمان چې حقیقت دا دی هغه هم د سوات په ادب کې خپله پوره برخه اچوي، لوی پروګرامونه یې کړي دي. د ناز صاحب په دغه شعرونه یې راغواړم دا دې ورته ډالۍ وي چې نه راځي اوس څنګ ته چا سپېرو نظره کړی دی، ښکاري چې جانان مې د وغلو نظره کړی دی. او تاسو ورته هغسې لوګي د سپېلنو کوئ، یلی ونو دی خو سپېلنو نظره کړی دی. عادل ارمان